مثبت ژوند. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د ژوند په لوبه کې د بریالي کېدو رازونه. لومړنی کار چې د ژوند د لوبې ګټونکي ترسره کوي دا دی چې د خپل ژوند د موخې په اړه لږ تر لږه د اوسنیو کړنو او کوچنیو موخو په اړه پریکړه کوي او په اړه یې پوهه لري. په زړه کې وایي زه نه پوهیږم چې د ژوند وروستۍ موخه مې څه ده، خو اجازه راکړئ چې د ژوند د اوسنۍ موخې په اړه مې پریکړه وکړم. اوسنۍ موخه مې له نورو سره مینه درلودل، د نورو لخوا له ما سره مینه کېدل، وده او تکامل، بدلون او تغییر، د دغه بیا هغه کار ترسره کول دي او په دې ترتیب د ځان لپاره موخې ټاکي. له تاسو څخه غواړم څو د خپل ژوند د موخې او هغه رسالت لپاره چې ستاسو پر غاړه دی شعار وټاکئ. تاسو باید موخه ولرئ. که چیرې بې موخې واوسئ او نه پوهیږئ چې د ژوند د لوبې موخه مو څه ده، هیڅکله به پوه نشئ چې څه باید ترسره کړئ. دا هغه موقع او فرصت دی چې موږ ټول په مخ کې لرو، خو ډیر کسان د ژوند موقع او فرصتونو ته ارزښت نه ورکوي. د ژوند له لویو مسایلو څخه یو هم د دې په اړه پریکړه کول او ټاکل دي چې غواړئ خپل وخت او انرژي پر څه باندې ولګوئ. د واضح او روښانه موخې درلودل له تاسو سره مرسته کوي څو خپل کارونه په سمه او اصولي توګه سرته ورسوئ. په لږ کچه قوانین او قیودات. د ژوند د لوبې د ګټونکو دویمه ځانګړتیا یا د بریا راز دا دی چې د ځان لپاره په لږه کچه قوانین او قیودات لري. د بیلګې په توګه په دې اړه قوانین چې خلک باید څه ډول چلند وکړي، ژوند مو باید په څه ډول پر مخ ولاړ شي څو تاسو د نیکمرغۍ احساس وکړئ، څه ډول کارونه ترسره کړئ او همدارنګه نور. په همغه اندازه به په لږه کچه د نیکمرغۍ او بریا خوند وګورئ. نیکمرغه کسان هغه دي چې هر ورځ غوره او نیکمرغه ورځ وبولي او خپل خوښي په یوه کوچنۍ مسکا او کوچنیو پیښو کې لټوي. که چیرې مو وکولی شول چې له همدې ډول کوچنیو شیانو څخه خوند واخلئ، د ژوند ټول لوی مسایل به ستاسو لپاره د نیکمرغۍ، بریا او خوښۍ پر انګیزو بدل شي. نو پر دې اساس هر کله مو چې ځان د نورو پر چلند باندې غوسه او د تریو تندي په حالت کې ولید، له ځان پرته له دې حالت څخه لاس واخلئ او له ځانه وپوښتئ زما د دغه غبرګون او حالت ارزښت په رښتیا څه دی؟ آیا د مقابل لوري چلند تر دې حده بد دی څو زه داسې یو غبرګون غوره کړم؟ آیا ستونزه لري چې هغه کس له ما سره خلاف فکر، نظر او احساسات ولري؟ که چیرې دا باور لرئ چې نور باید ستاسو د قوانینو اړوند ژوند وکړي، معنا یې دا ده چې تل د ځان د ناراحتۍ لپاره یو لامل لرئ. نو له ځان څخه د یادو پوښتنو په مطرح کولو سره کولی شئ له دې ټولو ناراحتیو څخه ځان وژغورئ او په لږه کچه درد وزغمئ. یو موټی قوانین. د ژوند د لوبې د ګټونکو دریمه ګډه ځانګړتیا دا ده چې هغوی خپل ټول قوانین او قیودات یو موټی کړي دي. د خپل ژوند پر وړاندې تضادونه او مخالفتونه یې پیژندلي او له پیژندلو وروسته یې د هغوی د له منځه وړلو لپاره له ځان او نورو سره رښتیني او صادق پاتې شوي دي. هغوی په زړه کې وایي دغه مخالفتونه زما له باورونو سره په ټکر کې دي او زه نه غواړم چې خپل ژوند مې د دغو تضادونو او مخالفتونو تر سیوري لاندې تیر کړم. د خپل ځان درناوی او ستاینه کول. څلورم کار چې د ژوند د ستونزمنې لوبې ګټونکي ترسره کوي دا دی چې کله هم ګټونکي کیږي، خپل ځان ته د ارزښت وړ بدل ورکوي او د خپل ځان ستاینه او تقدیر کوي. دغه کړنه ډیره غوره او حیاتي ده. باید پوه شئ سره له دې چې ټول کارونه په ښه توګه سرته رسوئ، کیدای شي ستاسو ستاینه ونه شي. ښه، دا کومه لویه ستونزه نه ده. په خپله د ځان ستاینه او تقدیر وکړئ. د غوره کارونو د ترسره کولو پر مهال په خپل لاس نیوی وکړئ او خپل ځان ته داسې ډالۍ ورکړئ چې وړ یاست. کله چې څوک ستاسو ستاینه کوي او ستاسو په وجود کې غوره احساس رامنځته کیږي، ستاسو غوره احساس د مقابل لوري د ستاینې له امله نه دی، بلکې کله چې هغه تاسو ته آفرین وایي او ستاینه مو کوي، له منفي کړنو او افکارو مو لاس اخلئ او له ځانه سره فکر کوئ د دې خبرې معنا دا ده چې زه باید ښه احساس ولرم. هغه مهال ستاسو مغز داسې پیغام وړونکي تولیدوي چې ستاسو په وجود کې د خوند او خوښۍ د احساس د رامنځته کېدو لامل کیږي. نو چې داسې ده، ولې په خپله په ځان کې دا ډول خوند او خوښي رامنځته نه کړئ؟
څو د تل لپاره وکولی شئ خپل غوره چلن او لوړو ارزښتونو ته پیاوړتیا او تقویت ورکړئ. په داوطلبانه ډول د درد رامنځته کول. د بریالیو کسانو 5مه ګډه ځانګړتیا دا ده چې کله کوم ګل ته اوبه ورکوي او تېروتنه کوي او یا هم خپل ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او له خپلو موخو څخه لرې کیږي، خپل ځان ته په داوطلبانه ډول درد او سزا رامنځته کوي او دې ته اجازه نه ورکوي څو د شاوخوا خلکو او چاپیریال لخوا دغه درد ورباندې تحمیل شي. له همدې امله هغوی تل په سم او مناسب مسیر باندې حرکت کوي. د نورو د قوانینو پیژندل. د ژوند د لوبې د ګټونکو 6مه ګډه ځانګړتیا دا ده چې پر دې پوهیږي چې هر څوک له خپلو بیلو قوانینو سره ژوند کوي. له همدې امله کله چې له داسې چا سره مخ کیږي چې په یو کار کې د بریالي کېدو لپاره د دوی مرستې ته اړتیا لري، هڅه کوي څو د هغوی قوانین کشف کړي او ځان پرې پوه کړي. ځکه که چیرې له هغه څه څخه پوهه او خبر ولرو چې د نورو لپاره ارزښت لري او د هغوی باید او نه باید وپیژنو، له هغوی سره مرسته او همکاري کول ډیر اسانه کیږي. هر کار او کړنه اسانه بلل. او په پای کې دا چې ګټونکي سره له دې چې پوهیږي چې ژوند له موخو ډک دی او باید موخې ولرو، خو بیا هم ژوند دومره جدي نه نیسي چې یوازې په خپلو چارو بوخت اوسي. ټولنیزې اړیکې، د خپلوانو پوښتنه کول او خپله خندا او خوشحالي له یاده وباسي. همغه ده چې ځان تر دې حده د فشار او سټرس تر پیټي لاندې نه راولي. هغه پنلرونکې ماقوله چې وایي بیړه نه ده په کار، هر څه شوني دي، خو یوازې حرکت او لاس په کار کېدو ته اړتیا لري. دا ماقوله تل د دغو بریالیو کسانو د غوږ د پاسه زړیږي. قدرمن اوریدونکو، د مثبت ژوند دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې مو پاک څښتن مل ښه وخت ولرئ.